बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې تاسو ټول ور روغ جوړ او د ژوند په مزو کې به یې. سایماناس ته هم خپل خاوند طلاق ورکړو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که چا تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم اوس در سره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو سایماناس خو یقینا چې ټول ډېر ښه پیژني چې د پښتو ژبې یوه مشهوره سندرغاړې ده او ډېر پښتو سندرې یې ویلي دي. خو دوستانو ډېر وخت نه سایماناز د سکرین نه غیبه شوې وه ځکه چې خاوند چې و نو هغه د سندرو نه منع کړي وه. سایماناز د سوات د سیمې د یو پراپرټي ډیلر سره واده کړی دی. خو دوستانو کله چې یو میاشت مخکې سایماناز نوې سندره راغله نو خاوند یې ورته طلاق ورکړو ځکه چې هغه د سندرو نه منع کړې وه خو بیا یې هم سندره ریکارډ کړه. دوستانو دا خبره موږ ته د سایماناز یو نږدې رشته دار نه معلومه شوه چې ویلی یې دی چې د سایماناز یو وړوکې لور هم ده هغه د هغه د خاوند سره پاتې شوه. نو دوستانو دا وه زموږ نننی ویډیو. که ویډیو مو خوښ شوي وي نو ویډیو له سره یو لایک ضرور ورکړئ او راکې اوس ماته تر د بلې ویډیو پورې اجازت که زندګۍ وفا وکړه نو ملاویږو به په نیکسټ ټایم ویډیو کې. تر هغې پورې د ځان او د خپلو خپلوانو خیال ساتئ. د لوی الله په امان.